السلام علیکم د نړۍ ټي وي لیدونکو په دې هیله چې به جوړ او روغ یاست. موضوع دا ډاینامایت، لیکنه نیګین کارګر. ګلیسرول معمولاً په درملتونونو، کاسمیټکس او خواړو محصولاتو کې موندل کیږي. ګلیسرول یو غیر زهرجن د خوړو وړ ماده ده. طبیعي ګلیسرول دوه ډوله تولیدیږي، یو د فرعي محصول بایوډیزل صنعتونو په توګه او بل د مصنوعي ګلیسرول په توګه له پروپیلین څخه. ګلیسرول نه ټرایګلیسریډیزم جوړیږي او په عمده ډول د صابون صنعت د فرعي محصول په توګه د تیلو سپونیکشن یا صابون کېدو په پروسه کې تولیدیږي. په 1866 میلادي کال کې ګلیسرول لومړی ځل په تخنیکي ډول وکارول شو. دا د ګلیسرول ټرینیټرایټ تولید و چې د نایټرو ګلیسرول په نوم هم یادیږي. د دې نه ډاینامایټ جوړیږي. دا هغه ماده ده چې کله ځمکه کې جذب شي نو انفجار کوي، کوم چې د چاودیدونکي په توګه کارول کیږي. د مثال په توګه د تونلونو، چینلونو یعنی کانالونو او ریل پټلۍ جوړولو لپاره پکاریږي. دا ډاینامایټ د ځمکې غرونو د کیندلو لپاره هم کارول کیږي. یوازې د پاناما چینل جوړولو لپاره چې په 1879 میلادي کال کې پیل شوی و، 10,000 ټنه ډاینامایټ کارول شوي وو. د 19مې پیړۍ په پای کې د طبیعي غوړ او غوړ پروسس کېدو په نتیجه کې د ګلیسرول تولید په دوامداره توګه ډیر شو. نایټروګلیسرین چاودیدونکي مایع دی چې د لومړي ځل لپاره په 1846 میلادي کال کې د نایتریک او سلفوریک اسید ترکیب سره د ګلیسرول په تجربه کې رامنځته شو. دا هغه تعامل دی چې تودوخه تولیدوي او د نایټروګلیسرین د چاودیدو لامل کیږي. مایع نایټروګلیسرین بې رنګه دی، که خالص وي دا په الکول کې محلول کیږي، په اوبو کې منحل کیږي. نایټروګلیسرین د شاک په وړاندې خورا حساس دی او په لومړیو ورځو کې کله چې نایټروګلیسرین کارول شوي وو نو دا خورا ستونزمنه وه چې اټکل یې وشي چې د کوم شرایطو لاندې نایټروګلیسرین به تعامل وکړي. الفرید نوبل دا تجربې په تفصیل سره مطالعه کړي او په صنعتي کچه لومړی نایټروګلیسرین یې تولید کړ. د هغه لومړی لوی اختراع د چاودیدونکي نایټروګلیسرین و. الفرید نوبل د نایټروګلیسرین د ښه کولو لپاره سخت کار وکړ ترڅو دا چاودیدونکي توکي د ډبرو راکشولو او کان کیندنې کې وکارول شي. هغه خپله خورا مهمه تجربه کشف کړه. الفرید نوبل کله چې وموندله چې د نایټروګلیسرین د یو دوه نورو کیمیاوي موادو سره ګډ شي نو د کان کیندلو په وخت کې به اساني رامنځته کړي، چې بیا یې خپل جوړ کړي شوي مواد ډاینامایټ وباله او د چاودیدونکي کیپ رامنځته کولو ته یې مخه کړه چې کیدای شي د کنټرول شوي شرایطو لاندې دغه ډاینامایټ د کان او تونل کیندلو لپاره وکارول شي. الفرید نوبل یو اختراع کوونکی، ساینسپوه او سوداګر و چې شعر او ډرامه یې هم لیکله. د هغه لویه لاسته راوړنه د نوبل ټاکل شوې جایزې کې منعکس شوي دي، کوم چې هغه په 1895 میلادي کال کې ورته بنسټ کېښود. کله چې هغه خپله وروستۍ غوښتنه لیکله، خپله ډیره شتمني یې د نوبل جایزې لپاره پرېښوده. د نوبل جایزه د فزیک، کیمیا، فزیولوژي یا طب، ادبیاتو او سولې کې د کار لپاره د غوره لاسته راوړنو له امله د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سړو او ښځو ته د درناوي په پار ورکول کیږي. د ډاینامایټ کشف او د الفرید نوبل 355 پیټنټ اوس هم موجود دي. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.